هله کېنه د خپل صحافت ډګري راته وښیه. وشوه که نه وشوه چې د څه نه یېرېدم هماغه وشوه. صاحب ټریفیک وال لاس راکړو. راکوي به لاس ودرېږه ورته مو زما د سوشل میډیا پیدا څه شوه چې دی به موږ له پرچه راکوي یا به لاس راکوي. زه د شا وارسي ده. صاحب قانون دی، د قانون به احترام کوو. د چې احترام یې کوي چې ودرېږه ورته چې څه وایي. صحیح ده. لایسنس راوړه ښه نه. صاحب لایسنس خو نشته. صحیح ده چې لایسنس نشته شناختي کارت نمبر ووایه شابه چې پرچه درکړم. صاحب پرچه راکړئ. پرچه دی نشي درکولی. صبر وکړه. صاحبه ته موږ له پرچه نشي راکولی. زما د سوشل میډیا د آفت پیدا څه شوه نن شه د صحافتو. زما د صحافت دا پیدا شوه چې ته به ماله په لارو کې لاسونه راکې او ماله به پرچې راکې. ته به چیسوچیان میګاړو له په دې روډ باندې پرچې ورکې. ته به خرګاډۍ وال له پرچه ورکې. ته به ګاډۍ وال له پرچه ورکې. پوه شوې. ته به پیاده خلکو له پرچه ورکې. د هغې نه بعد به ته ماله پرچه راکې. زه هسې د سوشل میډیا سټار یم چې ته به راځې په ما باندې به پرچې کټ کې. که چېرې ماله دې بې وجه پرچه راکړه نو یقین په رب وکړه چې زه به دا ګاډی په دې ځای باندې وسېځم. پوه شوې. او زه به دا کلی بند کړم. زه به دا علاقه بنده کړم. او ته به ما ته نن ښې چې ته ماله په کومه وجه باندې پرچه راکې. ته به په دې سوشل میډیا ما ته اوس وې. پوه شوې چې زما د ملګري قصور دا دی چې د ده سره لیسنس نشته، د خلکو سره شناختي کارت نشته، هغه له ته پرچه نه ورکوې. پوه شوې. ستا زما سره ذاتي دښمني ده. ووایه ته ولې مونه پرچه راکې؟ صاحب ډېره غوسه مه کوئ. په قانون کې موږ پړی یو لیسنس راسره نشته. څه مناسب پرچه به راکړي خیر دی. غلی شه دا ګونجی سر دې نیولی. د ګټ په شان دا ببر سر دې نیولی. دته زما د کیمرې د زور پته نشته. پوه شوې. زه ګورم چې دی ماله څنګه پرچه راکوي. او دی تا له پرچه نشي درکولی. هله کېنه د خپل صحافت ډګري راته وښیه. وشوه که نه وشوه چې د څه نه یېرېدم هماغه وشوه. اوس په یوه نه دوه پرچې دي. یو به خپله پرچه ډکومه او یو به د دې ډرایور پرچه ډکومه. پرچې خو به ډکېږي خو د کومې خبرې تپوس چې درنه کوم د هغې جواب به راکړې. دا راته ووایه چې ډګري یې سره شته او که نه. صاحب زه به درته ووایم د ده سره ډګري نشته او دی په درېیم کې 5 پیرې فیل شوی دی. او دا که موبایل چې ورسره دی دا هم د ګاونډیانو دی. د شپې د هغو سره یي او د ورځې د دې ګوردار سره یي. ورکه پرچه وله ورکه پرچه وله ورکه چې دی بیا دا چل نه کوي. دلته په موږ چالاکي کوي. اوس به یې پته ولګي. هلکه ته راته ښه سړی ښکارې. ستا په سر به مواب کړمه کنه د موافۍ لایق خو نه دی. زه خو یم چې 420 پرچه وله ورکړم او ډایرکټ یې جیل ته ولېږم. زه به راځئ زه تاسو ورتلی شئ. هلکه دا دغه څه پیړې. صاحب ستا ډېره مهرباني. راځه غیرتي د شرم ټیز د ډونګې په سر اوس په ستا د لاسه په 420 کې پرچه شوي یو خو زما سر ته دوا کوه. راځه د خولې بواسیر دې سیوا دي هر ځای کې دي. زه صرف او صرف په دې یوه خبر راګیر کړم زما سره ډګري نه وه او انشاءالله د ده په ده پسې زه ډګري علم. پوه شوې. ته بیا ګوره چې دو سره زه کم چل کوم. هلکه ته خو په درېیم کې 4 پیرې پیلې نه ته څنګه ډګري علې. مړه دا پاکستان دی سړیا په پیسو باندې ډګري علم. په پیسو. اوهو چې په پیسو یې والې نو چې بیا به ته د دې خلکو سره کیس و. السلام علیکم ګرانو درنو ملګرو. د سوټمار پیج د طرفه دې وخت کې راغلی یم او تاسو کتی شئ ډېر ځوانان ولاړ دي خو یو ځوان پکې د کار سړی دی او په دې علاقې نوم دی دبدبی ده او ډېر زیات محنت یې کړی دی او ډېر غیرتي انسان دی. د هغه سره به نن ستاسو ملاقات کوم. ستاسو نوم دی؟ زما زیشان خان. دا د ده نوم دی ټیشان خان. ملګرو د ده نوم دی چیشان. یاره صاحب زیشان خان یاره که نه ویلی کېږي نه ویلی کېږي. ټیک شو اوس په ویلی شي یا الله خیر را پېښ کړي. وایه تر تربور د وروره دا ته څه کوې پیسې خو موږ درکوو. ملګرو دې وخت کې زموږ سره ډېر نامتو ځوان زړور ځوان محمد زیشان خان چې په علاقه کې یو ډېره دبدبه ده او ډېر زیات خدمات یې کړي دي. زیشانه په کومه جذبه باندې ولاړ او د خلکو خدمت کې لکه دا جذبه په تا کې د کوم ځای نه راله؟ دا جذبه خو په دې راله ما چې راشه
قام ته شرمېږئ او تاسو سوټرمال پیجوال چې دی د دنیا خلک وشرمول نو مې راشه دا 500 ورکړه چې زموږ دا لینډ مین بالکل تولی شي او د خو زموږ په ښه سترګه کې شایع شي. صحیح ده جی بالکل په دې پوره محفل کې ستا په شان غیرتي کس اړو شته نه. بالکل نشته جي ما پیسې درکړې چې د نورو درکړې او 200 روپۍ پسې وا درکړې زه به بیا کته یم او دوی به برئ زه تاسو ډېر د پوندو نه پیژنم. زه به زموږ د لاسه به کوم وکوره. بالکل جی د ده په شانتې نر ځوان په دې پوره محفل کې نشته. دا دی جی زموږ سره ټټو خان د ده د نوم 3 معنی دي. اردو کې دته باتروم خان وایي، انګلیش کې دته لیټرین خان وایي. د ده خدمت دا دی چې ده په دې علاقه باندې پرې لیټرینونه ویستي دي، 1 روپۍ هم نالي او خلک لیټرین ته ځي راځي. دې وخت کې زموږ سره دا بل ځوان چې کوم دی د دم مناسب سړي نشته. د کراچۍ نه والا او د لاهوره پورې سوړې ویستې دي ځای په ځای او خلکو ته وایي په دې ګرمۍ کې پکې ننوځئ چې یخ تله کېږي. دې وخت کې چخولټېټې هم ډېر یو د غیرت کار وکړو. چخولټېټې مناسب سړي هم په دې محفل کې نشتي. لنډه دا څومره چې ګیر چاپېره ولاړ دي دا ټول د هلکو خان مسي دي او ډېر د نامتو سړي زامن دي او ډېر یو خوندور خلک دي. ته خپل څه تاثرات شیر کړه لکه دومره غیرتي سړی که نه چې د دې په شکال د ګرمۍ والی تور کړی یې خو بیا هم خدمت ته نیغ ولاړې. وجه څه ده چې دومره خدمت کې ستړی کېږې نه؟ نه خدمت خو به کوو، شپه ورځ به خدمت کوو که نه مو خوب نشته موږ خدمت وکړی. نن سبا میډیا والا وتې دی ورې 5 بجې څوک سیوا ورکړي دا وخت دا خبرې کوي دا دروغ پکې مو یو دا کټه کپه کوو. په هغې زمې خرڅو سوشل ورکرانو کې نه یم پوه شوې. که نن ما ستا نه 10,000 روپۍ غوښتی وې تا هم راکولې، که ستا نه مې 20,000 غوښتی وې تا هم راکولې. خو د حق خبره کومه که زما پکې سر ومځي که نه ګورې زه په شا کېدو والا نه یم. بالکل بالکل ولې دا زموږ خواله ډېر میډیا والا غلي بالکل هغه ټول روپو ولي او یو واحد ته وې چې ته لکه تا زموږ روپۍ وانغستې دې ته موږ نه ورک سلام راته وکړئ. ټول به ته سلام کوو اورې او